دا اوسنی پروګرام د خصوصي سکتور د اجرایي کمیټې له لوري په لاره اچول سوی. نو لومړی راځو د خصوصي سکتور د پراختیا اجرایي کمیټه پیژنو. لکه څرنګه چې تاسو پر بینر وینئ، د خصوصي سکتور د پراختیا اجرایي کمیټه د پریزنټیشن لنډیز پیژندګلوي ده د همدې کمیټې چې کله رامنځته سوې جوړښت یې دی او همدارنګه داخلي خواوې دي په دغه اجرایي کمیټې کې چې دولت دی، خصوصي سکتور دی، نړیوال مرستندوی همکاران دي. د همدې کمیټې موخه او څومره غونډې یې تر اوسه پورې ترسره کړې دي د لاسته راوړنو یوه مجموعه ده او د راتلونکي لپاره یې پلان دی. د خصوصي سکتور د پراختیا اجرایي کمیټه په 1996 کال کې لومړي ځل پرانیستل سول او خپل په فعالیت یې پیل وکړ. یاده کمیټه د وزیرانو د اقتصادي شورا د کمیټې او د اقتصادي عالی شورا تر چتر لاندې فعالیت کوي. په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنعت وزیر، د اقتصاد وزیر، د نړیوال بانک رئیس او د اجرایي ریاست د ارشد مشاور تر ګډې مشرۍ یا رهبرۍ لاندې همدغه کمیټه رهبري کیږي. د یادې کمیټې غړیتوب دولت، خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی همکاران لري. د همدې کمیټې جوړښت یاده کمیټه د وزیرانو شورا یوه فرعي کمیټه ده او د وزیرانو د شورا تر چتر لاندې دا کمیټه کار کوي چې په یاده کمیټه کې لومړی سکرټریت دی یا دارالانشا ده چې هغه دارالانشا ځان ته 5 کاري ډلې لري چې لومړی کاري ډله د مالي سکتور د پراختیا لپاره کار کوي او دوهمه کاري ډله د کرنیزې سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره کار کوي او دریمه کاري ډله د پانګونې اسانتیاوې او پرمختګ لپاره کار کوي. څلورمه کاري ډله د سوداګرۍ او صنعت د پراختیا لپاره او کله چې د همدغه څلور کاري ډلو څخه حقوقي مسایل رامنځته کیږي یا حقوقي مسایلو ته اړتیا پیدا کیږي، نو هغه مسایل بیا 5مې کاري ډلې ته وړل کیږي او په 5مې کاري ډلې کې د هغه حقوقي اړخ څیړل کیږي. دغه څو لوګوې د دولتي ادارو دلته د نمونې په توګه ایښي دي چې دا ادارې ټول د همدې کمیټې غړیتوب لري. همدارنګه دا هم د داخلي خواو څخه چې په همدغه کمیټه کې دغه د خصوصي سکتور څخه دغه ادارې په همدې کمیټه کې ګډون لري. همدارنګه نړیوال همکارانو څخه دغه څو لوګوې چې تاسو پر سکرین وینئ دا هم د همدې کمیټې غړیتوب لري. د دې کمیټې موخه د خصوصي سکتور د پراختیا لپاره اصلاحي لومړیتوبونه او هغه څه چې دوی ته لازم وي چې دوی د ستونزو سره مخ کوي د هغو د لا ښه کېدا لپاره کار کوي، لکه اقتصادي وده د پانګونې اندازه لوړول دي، د دندې یا کاري ماحول رامنځته کول دي، د عوایدو زیاتوالی چې په مجموع کې د همدې سکتور له طریقه څنګه کولی شو چې خپلو عوایدو د زیاتوالي لپاره کار وکړو. د همدې کمیټې له لوري تر اوسه پورې د اجرایي کمیټې 45 غونډې ترسره شوې. بخښنه غواړم دلته یو عدد کم دی، 45 اجرایه غونډې ترسره شوې دي او هم د رهبري هیئت
چې د دغه رهبرۍ په راس کې اوس فعلا ډاکټر صاحب عبدالله دی او د رهبري هیات غونډې لکه مخکې چې مې درته وویله چې اقتصاد وزارت دی، وزارت تجارت دی، نړیوال بانک رئیس دی او خپله د اجرایه ریاست ارشد مشاور د دغه رهبري کوي د دې کمیټې او د همدې کمیټې له لوري د دغه کوم 15 کاري ډلې چې دي وو تر اوسه پورې 152 غونډې ترسره کړي دي. د لاسته راوړنو یوه مجموعه ده، فکر کوم موږ غونډه لږ ناوخته شروع کړه، لکه د هره لاسته راوړنه تشریح کوو ډېر وخت نیسي، فقط یو زغرنده نظر به ورته وکړو. د قوانینو په برخه کې اصلاحات د افلاس قانون دی، د شرکتونو ګډون او د محدود المسؤلیت قانون دی، د اسلامي بانکداري قانون دی، د مالیې محاسبینو قانون دی، د مالیې د تفتیش او محاسبې نوی قانون دی، د سیالۍ ساتنې قانون دی، د خصوصي او عامه مشارکت قانون، د ځمکو د چارو د تنظیم قانون. د قوانینو په برخه کې دا هم د هغه اړوند د ښاروالۍ قانون توشیح او تنفیذ، د ګروۍ د قانون 28مه ماده 2م پاراګراف خلاصه شوی، د قانون د 48مې مادې تعدیل او د پروسیجرونو په برخه کې چې اصلاحات راغلي دي. د سوداګرۍ د وزارت په دایره کې د ون سټاپ شاپ، د اجازه لیک یا جواز د ورکړې مرکزي واحد رامنځته کول دي، د سوداګرۍ د اجازه لیک د اخیستلو او ثبتولو پروسیجر اسانه کول دي، د سوداګرۍ د اجازه لیک د اخیستلو وخت له 8 کاري ورځو څخه 2 ورځو ته راکمول دي، د اجازه لیک د ثبتولو لګښت د 2000 افغانیو څخه 100 افغانیو ته راکمول دي، د کابل د ښاروالۍ تر چتر لاندې د اجازه لیک د ورکړې یو واحد مرکز رامنځته کول دی جوړ شوی دی، د برېښنا غوښتونکي لپاره له 2 څخه تر 3 ورځو مخکې کتل شوي میټرونه چمتو شوي، د وخت د کمښت، د لګښت د ټیټوالي او روڼوالي لپاره د کابل په هوایي ډګر کې د خدماتو د وړاندې کولو واحد مرکز جوړ شوی دی، د خصوصي سکتور پراختیا یا د ملي لومړیتوب پروګرام چې دغه NPP یا PSG دا هغه پروګرام دی چې د خصوصي سکتور له لوري د بون په کانفرنس کې غوښتنه وسوله، د همهغه په اساس باندې دغه سند له مخې 50/5 یا 50/5 باندې یو پروګرام جوړ شوی دی چې 15 میاشتې لپاره پلان جوړیږي او په 15 میاشتې کې هغه ستونزې یا ننګونې چې راخیسته کیږي پر هغه ننګونو باندې بحث کیږي او په لویه سطحه پر هغه باندې کار کیږي. د عملي سند پلان او ستراتیژي د عملي کېدو لپاره تصویب شوي دي، د صادراتو پروسه ساده شوې ده، د 50/5 طرحې د لومړي پړاو جوړ او پلي کول، دغه مخکې چې مې درته وویله 50/5 یعنی 50 اصلاحات په 15 میاشتو کې باید راسي، همدغه 50/5 یا 50/5 یو پړاو تیر شوی دی، دا یې 2م پړاو دی او دا هم د بلخ ولایت او هرات ولایت لکه د نن ورځې همداسې یعنی PPD یا د خصوصي او عامه خبرو اترو پروګرامونه دي چې دلته مو یو نمونه راخیستې ده. په بلخ ولایت کې پورته لاسرسی د غالۍ د ارزښت په زنځیر کې موضوع وه او په هرات ولایت کې د ډمپینګ په مقابل کې د کورني صنعت ملاتړ کول، او دا هم د کندهار ولایت یو PPD یا د خصوصي او عامه خبرو اترو غونډه ده یا پروګرام دی چې په دې کې موضوع د میوو د پروسس د صنعت د پراختیا لپاره بحث شوی. د راتلونکي لپاره پلان لکه مخکې چې مې وویل چې د NPP یا د ملي لومړیتوبونو پروګرام لومړی پړاو چې 50/5 یا 50/15 میاشتې پروګرام هغه پای ته رسېدلی، 2م پړاو یې جوړ شوی
د ملي لومړیتوبونو پروګرام د نړیوالو همکارانو په اساس چې دوی ویل چې تاسو څه ته اړتیا لرئ چې موږ د هغه دپاره همکاري درسره وکړو. نو په همدې اساس د افغانستان په سطحه 10 لومړیتوبونه په ملي کچه په نښه سوله چې د هغه 10 څخه یو همدغه د خصوصي سکتور د پراختیا لپاره کار دی. د بانکدارۍ د قضایو د حل لپاره واحد مرکز جوړول دي، د مالیاتو د ورکړې سیستم برېښنایز کول دي، د سوداګرۍ د بندولو پروسه لنډول دي چې لګښت، وخت او ګامونه یې ټول راکم سي. د سکتوري اجازه لیکونو لپاره مستقیم یا غیر مستقیم د لګښت د کمولو پلان جوړول، د ښاروالۍ د نوي قانون عملي کول، د برېښنا شرکت د برېښنا پلورلو د نوي پالیسۍ عملي کول، د صادراتو یا انوایس د ثابت نرخ د فیصدۍ له مخې د فیس د اندازې تعدیلول، د نړیوال بازار د پیژندنې لارښود جوړول او په آنلاین ډول سوداګري په لار اچول، د کیفیت سند او کرنتین په آنلاین بڼه وړاندې کول. له توجه نه مو مننه. که چیرې تاسو غوښته چې د دې کمیټې په اړه لا هم نور پوه شئ، په همدې پریزنټیشن کې د یادې کمیټې فیسبوک پاڼه هم شته، ادرس یې شته، ویب سایټ یې شته چې په ویب سایټ کې هر څه خلاصه شته او دا کمیټه ښه پېژندلی شئ. اوس هم راغلو د میلمنو برخې ته. هیله ده چې میلمانه وخت په نظر کې ونیسي تر څو خپل پروګرام په وخت سره پای ته ورسوو.